سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. د دنیا تر ټولو حساسې او ډېرې زیاتې اړیکې په طبیعي ډول الله تعالی جل جلاله د نارینه‌و او ښځینه‌و ترمنځ پیدا کړي دي. دوی یو بل ته ضرورت لري او له یو بل نه بغیر ژوند نشي کولی. چې داسې ده هر لوری په دغه اړیکه کې ځینې توقعات له یو بله لري. د ښځو په اړه به مو زیات اورېدلي وي چې له نارینه‌و څخه دا او هغه توقعات لري. دلته به په دې ویډیو کې تاسو سره دا معلومات شریک کړم چې نارینه له ښځو څخه څه توقعات لري یا کومې جملې دي چې دوی غواړي له خپلو مېرمنو نه یې واوري. د ویډیو تر اخره زموږ سره ملتیا وکړئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. اول، ته مې ډېره خندوي. د طبي څېړنو له مخې نارینه ډېر لیواله دي چې خپلې مېرمنې خوشحاله وساتي او داسې خبرې ورته وکړي چې هغوی ورسره وخاندي. د دې لپاره دوی خپلو مېرمنو سره هم ټوکې کوي، هم داسې خبرې کوي چې هغوی وخندېږي او خوشحاله شي. نو که غواړئ نارینه مو بیرته خوشحاله کړئ او ویې پوهوئ چې تاسو یې خندولي یاستئ او خندولی مو شي، نو ورته دا جملې وکاروئ: ته مې ډېره خندوې، ودې خندولم، خندا دې راوسته او په دې سره زه خوشحالېږم. دویم، در سره آرامه یم. د نارینه‌و د ژوند یو لوی هدف دا وي، حتی دا ورته د نارینه‌توب یو اصل ښکاري چې خپلې مېرمنې په هر لحاظ آرامه او خوشحاله وساتي. که مېرمنې غواړي بیرته خپل نارینه خوشحاله کړي، ورته دې ووایي د امنیت احساس ترسره کوم، آرامه یم او داسې نور. په دې ډول هغه پوهوي چې ستاسې په آرامولو او خوندي ساتلو بریالی شوی دی. دریم، ستا یو ښه عادت دا دی. دا یو بله جمله ده چې نارینه یې غواړي له خپلو مېرمنو یې واوري. دغه جمله دوی ته ډاډ ورکوي چې مېرمنه یې عادتونه خوښوي او ورسره راحته ده. څنګه چې ښځینه په خپل صفت زیات خوشحالېږي، نارینه همدغسې د ځان ستاینو د اورېدو غریزه لري. څلورم، نامستقیمه مینه او ستاینه یې وکړئ. مثلا د هغه لپاره داسې یو تحفه واخلئ چې د هغه خوښیږي او بیا ورته ووایاستئ چې دا خو د خاصو خلکو لپاره دي، هر څوک یې وړ نه دي او ته زما لپاره خاص یې. پنځم، در باندې ویاړمه. له ښځو څخه د نارینه‌و یوه لویه تمه دا وي چې د ژوند اتل یې شي. لازمه هم ده که په ګډ ژوند کې همداسې حالت رامنځته نه شي، نه کېږي چې ګډ ژوند ډېر خوندور وي. ښه به وي چې د خپل ژوند ملګري ته دا جمله ووایئ چې در باندې ویاړمه او په تا باندې فخر کوم. دا جمله هغه او تاسې نور هم نږدې کوي او ګډ ژوند مو خوندور کوي. دوستانو، دا هغه جملې چې یو خاوند غواړي له خپلې ښځې نه یې واوري. په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.